الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم. عزتمندو حاضرين وأريدنكو دا عقائد وجهان زينة كون مكان نبي آخر الزمان أحمد مجتبى حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مبارك ولادت با سعادت در ربیع الاول په میاشت کې شوه دی. په دغه مناسبت په تمامه دنیا کې مسلمانان د خپل آقا علیه الصلاة والسلام د ولادت با سعادت او د سیرت طیبه متعلق محافل او مجالس او کانفرنسونه جوړي. باقي کې مقصد او غرض دی چې رب ذوالجلال د خپل مخلوق د هدایت د پاره د انبیاء کرامو د رسولانو در علیګلو کومه سلسله را شروع کړي و هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سر ته رسوله نبوت په هغه مبارک باندې تمام شو. هغه نه پس بل پیغمبر راتون کې نشته. نو ټول کال د مسلمان دا پیغام د دنیا خلکو د پاره چې راشي زمونږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغام اومنی داغه مبارک دعوت داغه مبارک هغه د توحید او د رسالت او د آخرت هغه مبارک تعلیمات هغه خپل کوي چې د دوالو جهانو سعادتونو درته نصیب شي. بل خو د دنیا کفار او د هغه جنټان د هغه کوشش دی چې انسانیت مادیت طرف ته راکاږي. د نفس او د شیطان غفریبونه هغه جالونو کې د خلک راگیر شي او د خپل ژوند هغه مقصد نه په بل طرف باندې ووړي. او زمونږ د مسلمانانو دا کوششي چې مونږ په کوم نعمت عظما باندې د اسلام په لوی انعام باندې الله تعالی مشرف کړیو چې دغه حق دین طرف ته د نور خلک هم راوبلو او په خپل په د خپل حق دین باندې قائم او مستحکم پاتې شو. زمونږ کشرانو ته یو پیغام منتقل شي چې دغه دین حق د ډیرو لوی قربانو نفس مونږ او تاسو ته را رسیدلې دي. اوس یو سړی غواړي چې د قران مجید تلاوت کوم خپ آسانه د جمعات په الماری کې قرآن مجید موجودي په کور کې وي هر ځای اسانه سره د قرآن پاک ملاويږي او څوک په د باندې څه قسمه سختی نه کوي. او که تاسو تاریخ وګورئ نو په مسلمانانو باندې داسې حالات هم تیر شوي دي چې چا به غوښته چې زه د قرآن مجید تلاوت وکم
چا به تلاوت ته خلق نه پرېښودل. دا د روس نه چې کوم ملکونه آزاد شوي دي اسلامي، په دې باندې داسې دور تیر شوی دی چې خلکو قرآن مجیدونه پټول، او چې د چا په کور کې به قرآن مجید برآمد شو، ومونته شو چې د سره قرآن مجید دی، سړی به جیل کې واچول. قرآن مجیدونه د کورونو او د جماعتونو نه بالکل غایب کړ. خو الله جل شانه د قرآن مجید د حفاظت ذمه په خپل اغسته ده. نو دا د خلکو په سینو کې الله تعالی محفوظ کړی دی. مسلمانانو کې جذبه و دینی هغه وی دا قرآن عظیم الشان د دواړو جهانو د سردار مبارک د طرف نه د صحابه او د تابعین او د تبع تابعین په ذریعہ د ډیرو مشکلاتو نه پس مونږ ته را رسیدلې دي. او زمونږ ذمہواری ده چې دا مونږ خپل آینده نسل ته منتقل کو. نو که د دنیا حکومتونه په مونږ باندې پابندۍ لګئی او مونږ جیلونو ته لیږي او سختۍ را باندې کوي، نو دا هم زمونږ دپاره یو ازمایش دی. خو که مونږ د ازمایش کې ناکامه شو نو دا خو به ډېره لویه ناکامي وي. نو خلکو کوشش وکړو چې د قرآن مجید خدمت او سلسله هغه جاري وساتي. نو یو معلم قرآن به چې درس ته به جماعت کې چا نه پرېښودل، هغه حافظ قرآن به د درزیتوب یو دکان را شروع کړو، بل د کسب یو کار هغې کې به ځان مشغول کو. او مسلمانانو به ماشومان ورته لېږل د کسب د زده کولو په بانه باندې چې مونږ دا ماشوم لیږو دی فلاني سره درزیتوب زده کوي. هغه درزي به د وړوکي ماشوم ته د کپړې د سیرلو، د هغې د ګنډلو، د هغې د کټایۍ هغه چلم ښودلو، او ورسره به یې ورته د قرآن مجید آیاتونه هم ښودل. د الحمد شریف نه به شروع شوه او سلسله به روانه وه د قرآن پاک د آیاتونو او د سورتونو د زده کولو. خلکو به یې فلاني خپل زوی فلاني درزي سره کېنولی دی چې درزیتوب زده کړي. هغه درزي به یوازې درزي نو، هغه به چې فارغ شو د هغه دکان نه، هغه به مکمل حافظ قرآن هم. داسې محنت دی خلکو کړی دی. دی ولې کړی دی؟ دوی ته د قرآن عظیم الشان هغه قدر هغه ورته معلومه و چې کوم شی په تکلیف انسان ته میلو شي د هغې قدر ورسره وي. کوم یو سړی چې په ډېر محنت باندې یو شی ګټي هغه سره یې قدر وي، او چې چاته بې محنته میلو شي هغه د هغه نعمت په قدر باندې بیا نه پوهېږي. مونږ او تاسو ته اسلام د مشرانو د هغه ډېرو قربانو نه پس را رسېدلی دی. کله په اذانونو باندې پابندۍ، کله په تلاوتونو باندې پابندیانې، کله په جماعتونو باندې پابندۍ لګېدلې دي. او دغه مرحلونه الله تعالی دغه خپل حق دین را ایستلی دی، او مونږ او تاسو ته خبره اوس پاتې ده چې مونږ خپل کردار په دې سلسله کې په کومه طریقه باندې ادا کوو. دا د ربیع الاول شریف دا میاشت دا صرف د ذکر رسول لپاره خاص نه ده. ډېر خلک اعتراض هم کوي چې تاسو میلاد به صرف ربیع الاول کې کوئ. مونږ ورته وایو چې مونږ ذکر رسول صلی الله علیه وسلم ټول کال کوو. مونږ چاته دا نه وایو چې ربیع الاول کې ذکر رسول کوئ او نورو میاشتو کې مه کوئ. زمونږ یوه ورځ او یو عبادت هغه د ذکر رسول صلی الله علیه وسلم نه خالی نه دی. خو د ربیع الاول کې به طور خاص دا قسمه محافل او مجالس جوړیږي. د هغې وجه او سبب صرف دغه دی چې دا میاشت د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته د تشریف آوری میاشت ده. صرف په دغه وجه باندې محافل او مجالس پکې زیات جوړیږي. لکه تاسو خیال کړئ قرآن مجید تلاوت ټول کال مسلمانان کوي. یو مسلمان بچاته دا نه وایي چې په محرم کې تلاوت مکو، په سفره کې مکو، په ربیع الاول کې مکو. ټول کال د تلاوت قرآن هغه سلسله روانه وي، هر څوک تلاوت کوي. خو تاسو خپله کتلی دي چې په رمضان المبارک کې څومره کثرت سره تلاوت کیږي، دومره په نورو میاشتو کې نه کیږي. د هغې وجه دا ده چې دغه میاشت الله تعالی
د قرآن عظیم الشان د نزول لپاره مقرر کړی ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د نسبت د قرآن د وجه په رمضان کې تلاوت زیات کیږي. نو دغه واحد سبب دی د ذکر رسول صلی الله علیه وسلم د کثرت پر ربیع الاول کې چې څنګه رمضان المبارک د قرآن پاک د نزول میاشت ده، نو ځکه پکې تلاوت ډیر کیږي. دغه رنګ ربیع الاول شریف د دواړو جهانو د سردار مبارک دنیا ته دراتلو میاشت ده، نو ځکه په دې کې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم ډیر کیږي. نور د چا دا عقیده نی چې څوک د ذکر رسول محفل په بل میاشت کې نه کوي، او که څوک داسې فتوا درکوي نو موږ سره مرګتیا نه کوو. زمونږ د عقیده او نظریه ده چې د دواړو جهانو د سردار مبارک تذکره ټول کال پکار ده، هر وخت پکار ده، ځکه د هغه مبارک د تعلیماتو نه بغیر مونږ د خپل ژوند مقصد نشو حاصلولی. کعبه شریفه څومره مبارک ځای دی، د الله د تجلیاتو مرکز دی، لوی د شرف او د تعظیم مقام دی کعبۃ الله. او یو وخت داسې و چې هلته خلکو 300 او شپېته بوتان خيو، 300 شپېته بوتان پکې پراتو. د دوړو جهانو سردار مبارک چې تشریف راوړو، هغه بوتان د کعبه شریفې نه لري شو. اوس که یو سړی وایي چې یاره په محافلو کې او په مجالسو کې غیر شرعي کارونه وشي، یا داسې چې مستند خبرې پکې ونشي، کمزوري موضوعي روایات پکې بیان شي، دی وجنه دا محافل نه دی پکار، نو مونږ ورته وایو چې کعبه شریفه کې بوتان پراتو، نو چا خدا فتوا نه ده ورکړې او نه ورکول شو، چې چونکه اوس دلته کې 380 بوتان پراته دي، لہذا دا کعبه شریفه نړول پکار دي. دا فتوا نه چا ورکړي او نه څوک ورکول شي، بلکې حل و تدارس ته چې دا کعبۃ الله ده، دا د بوتانو ځای نه دی، دا د الله تعالی د عبادت ځای دی. دلته د رب ذوالجلال په حضور کې سجده خلق کوي، نو که چا پکې بوتان ایخیو، د دواړو جهانو د سردار مبارک په حکم باندې هغه بوتان د کعبه شریفې نه لري شوي دي. کعبه شریفه د بوتانو نه پاکه شو. صفا مروه کې خلکو بوتان ایخیو، د دواړو جهانو د سردار مبارک د برکته هغه بوتان د غزا نه لري شو. الته عبادت کیږي، سعی کیږي په عمره کې، په حج کې. نو چې چرتم خرابې وي، نو پکار ده چې دا خرابې مخنیوي وشي. د یو سړي په سر باندې درد دی او په ډاکټرانو باندې ګرځي، ایکس ری کوي، قسم قسم ټیسټونه کوي او تشخیص نه کیږي، دا غي دا علاج نه دی چې د دنه سر پرې کنو بیغمه بشو. نه، علاج وکا، د مرض د ازالې کوشش وکا چې مرض ته لري شي. نو که په میلادونو کې او په داسې محافلو کې چرته صداسې څوک غیر شرعي حرکات کوي، داسې خلاف شرع کارونه کیږي، نو د هغې د مخنیوي وشي. د ختم القرآن محفلي، د بخاري شریف د ختم محفلي، او په هغې کې که څوک غیر شرعي کارونه وکړي، نو د هغې د مخنیوي وشي. د دواړو جهانو د سردار مبارک د ولادت با سعادت په مناسبت سره په ربیع الاول شریف کې زیات محافل په دغه وجه باندې جوړیږي. نو موږ او تاسو ته پکار دی چې د داسې محافلو ډېر قدر او احترام وکړو، او په دې مجالسو کې، په دې محافلو کې ډېر ادب سره حاضري وکړو. او دا محافل داسې محافل نه دي چې د دنیا د عام مجلسونو اونتي وګڼو. دا شاه ولی الله رحمت الله علیه مشهور شخصیت تیر شوی دی، شاه ولی الله صاحب. هغه د هندوستان مشهور عالم دی. وایي چې مکه مکرمه کې د دواړو جهانو د سردار مبارک د ولادت با سعادت په مناسبت سره محفل جوړ شوی و. هلته کې زه حاضر شوم. ما چې اندازه ولګوله، هغه ځای باندې ډېر انوارات او برکات را نازلېده. دا صاحبانو کشف او صاحبان د فراست او صاحبان د بصیرت، هغې ته اندازه لګي. نو شاه ولی الله صاحب دغه محفل باندې ډېر انوارات را نازلېده،
ما چې فکر وکړو خیال مې وکړو وې زه پوه شم چې دا د هغه فرشتو دي چې داسې محافلو ته رانازلېږي دا د هغه انوارات دي چې د رحمت فرشتې دغه مجلسونو ته راځي چې کوم ځای کې د دوالو جهانو د سردار مبارک تذکره کیږي او د هغه مبارک د ژوند حالات پکې ذکر کیږي د هغه مبارک احوال پکې ذکر کیږي نو په هغه باندې رحمت نازلېږي او د رحمت د فرشتو نزول هغه ځای ته کیږي خچ کم ځای ته د رحمت فرشتې راځي او انوارات او برکات وته را نازلېږي نو هغه څومره خوش نصیب مسلمانانی چې په هغه مجالسو کې او په هغه محافلو کې هغه ته د شرکت مکمل وشي نو تاسو ټول بختور یې دا چرته د یو سیاسي مشر یا د بل چا د یو محفل یا د بل چا د موضوع سره تعلق نه ساتي دا صرف او صرف د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم مبارک د نسبت د وجه نه مونږ او تاسو دلته راغلی یو الله تعالی دې دغه نسبت زمونږ نصیب کړي او د دې محافلو د جوړولو چې کوم غرض اصلي هغه مقصد اولین هغه د چې محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ الله تعالی نصیب کړي ځکه بغیر د محبت نه بغیر د اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم نه د الله تعالی رضا نشي حاصلې دي سو غواړي زه د ژوند په مقصد کې کامیابېدل غواړم هغه به خامخا وابستګي اختیاري د دربار رسالت سره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د محبت او د اطاعت نه بغیر انسان د خپل ژوند په مقصد باندې نه پوهیږي او نه د ژوند مقصد دی حاصلول شي تاسو خپل اندازه لګولې ده او لګولې شي دی محفل کې تلاوت د قران مجید شو نعت خوانیو شو نو خپل د یو سړی ځان سره دا سوچو کی چې کله نعت مونږ اورو یا تلاوت اورو نو د تلاوت سره د انسان له سکون سمره ملو شي او د یو حرف په ادایګي او دغه په اوریدو سمره اجر د مسلمان ته ملاويږي او بیا چې کوم خلک نعت خوانی کوي اوري نو تاسو خپل دا فیصله کول شي چې د نعت شریف اوریدو سره د انسان د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره هغه محبت کې اضافه راځي د حرمین شریفین سره هغه محبت زیاتیږي په نعت کې سیخ تعریف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په داسې مجالسو کې کم داسې کاری چې هغه د نقصانی او هغه د شریعت نه خلافي تلاوت پکې وشي نعت شریف پکې ویل شي او د دوالو جهانو د سردار مبارک د ژوند حالات پکې ذکر شي نو دې کې کم یو کار داسې دی چې هغه ته مونږ ناجیز وایو او نامناسب ورته وایو څومره چې سړی نعتخواني اوري دومره شوق او ذوق د حرمین شریفین سره زیاتیږي محبت د مدینه منوره سره واقعيږي او هم دغه محبت هغه نتیجه چې د انسان بیا دا کوششي چې کله به زه عمره ته لاړ شم کله به زه د حج سفر وکم چې د دوالو جهان د سردار مبارک سلام وکم او په هغه مبارک کوڅو کې زه وګرځم چې کوم زما د آقا او زما د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک د وطن لارې دی او د مبارک د وطن کوڅې دي دا د نعت سره او د حالات او واقعات او ریدو سره هغه شوق او ذوق د مسلمان هغه زیاتیږي نو داسې محافل ډیر قیمتي محافل ډیر مبارک مجالسی نو دې کې ډیر ادب سره شرکت پکاري او حسن نیت سره راتل پکاري داسې د بغض او د عناد او د تعصب په خیال او د تنقید په خیال باندې داسې محافل ته کو څوک راځي نو خپل وخت ځان ته خرابوي او د خیر او د برکت نمزان محرومه کوي داسې مجالس ته ادب سره راځي او د حصول برکت په خیال باندې راځي چې انوارات او برکات نازلېږي چې پاغي کې زمونږه حصہ وشي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک محبت تاسو موعده بنیاد د هر څه دا روح دی د عبادت روح دی بالکل روح ایمان مغز قرآن جان دین هست حب رحمت للعالمین روح ایمان
د ایمان خبره مونږ او تاسو کو او اورم خو پدې کې به روح کله پیدا کیږي جان به پکې کله پیدا کیږي دا به ژوند کیږي سره مغز قرآن د قرآن شریف تلاوت یو سړی کوي پاڼې اړې سورتونو نه بل سورت بل نه بل آیت نه بل خو هغه مغز قرآن څه شی دی جان دین د اسلام او د دین هغه جان څه شی دی حسد حب رحمت للعالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دا د ایمان روح دی دا د قرآن مغز دی او زمونږ د دین اسلام هغه حیات چې دی په څه باندې دی هغه په محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا د کفارو ته دا اندازه لګېدلې ده چې کله مسلمان د خپل پیغمبر مبارک سره محبت کوي نو د خپل دین لپاره بیا هر قسم قربانۍ ته تیاری د مال او جان او د وطن او د اولاد د هر سنه دی بیا تیری هغه چې دغه نقطې ته ورسېده هغه داسې پالیسي اختیار کړي چې د مسلمان دړنه د محبت د سرمایه د وباسي دې لپاره مختلف حربې استعمال کړي مختلف کتابونه هغه چاپ کړ مختلف خلک راوستو دې لپاره چې د پیغمبر علیه السلام مبارک سره د محبت د خلکو دړونو نه وباسي مسلمان معاشره ده اسلامی ملک او اسلامی حکومتي څوک ډایرکټ نشي ویلې چې مسلمان خپل پیغمبر سره مینه مکوا محبت ور سره مکو فائدې نشته دا چې خصوص نشي ویلې دی په لری لری باندې راتاویږي په ډیر لوی لار باندې راتاویږي خبره بدم تو کی کالم به را شروع کړي د لری زینب به را شروع کړي خو چې اختتام ته رسی نو په دې نقطه باندې رسی چې پیغمبر علیه السلام سره محبت وینه دی پکار هغه بس تقریر هغه بس واعظي هغه بس کتابي هغه بس لیکچري هغه بس پیغامي چې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک د محبت د پیغام نه خالی وي او د کفارو مقصدم دغه دی چې د مسلمان دړنه د دوالو جهانو د سردار مبارک غمینا داته وباسي هغه وی د ایمان او اسلام د مسلمان دا چې ژوندې دی دا په محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ژوندې دی بس دا ژوند لري کا دا سات وباسه نو مسلمان به بلاش شي بے روح لاش بشي بیا د بدن به وی او صاحب پکې نیم بے روح جان او بدن دا بسنګ بیا دا لاش ته بیا جسم شتا او صاحب پکې نشتا اوس تاسو خیالو کې مسلمان جسم شته دی او هغه روح چې دین او هغه څه دی هغه داسې برای نام غونته پاتې دی او د کفارو مقصد هم دغه دی چې لاش دی وی خو ساده پکې نه مسلمان دی په نو مسلمان وی خود د مسلمانۍ غروه چې هغه موږ د دنه استه نو په دې خپل مقصد کې ډیر حد پورې هغه کار کړی دی او د ډیرو خلکو دړونو نه د مینې هغه جذبات هغه ته استه دي نو هغه یوس په خلکو کې دا پیغام خوري چې را پیغمبر علیه السلام هغه بس خدای راولېګلو پیغام ورکو او خلکو ته هغه پیغام ورسولو اوس د خلکو کار دی چې څه کوي او څه نه کوي داغه مبارک هغه کردار او داغه مبارک هغه شخصیت او داغه مقام او مرتبه غواړي دا کفار چې د خلکو دړونو نه لري کی او د خلکو د نظر نه بالکل غایب کی زمونږ د مسلمانانو ذمہواری دا چې دغه سرمایه دغه مونږه حفاظت وکړو دغه محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه باندې خپل قائم او دائم پاتې شو او خپل اولاد ته او خپل عزیزانو ته خپل دوستانو ته او خپل ټولو مسلمانانو رونو ته دغه دولت د رسول کوشش مونږو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابی مبارک ده حضرت سواد انصاری رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیہ السلام مبارک صفونه جوړول د جهاد د پاره نو د صفونو سمول دوران کې پیغمبر علیہ السلام مبارک په لاسو کې یو لخت ور سره وا په هغه لخت باندې د خلک داسې سمول چې کوم برامخ کې و به رستقول دې دوران کې یو صحابي له غونډه مخ کې دی حضرت سواد انصاری
رضی الله عنه پیغمبر علیہ السلام مبارک وتا هغه خپل لخت داسې خېټي پورې وته ولګوله چې لګون ترستو شه دا صف سیده شي او برابر شي. دا صحابي مبارک دی پیغمبر علیہ السلام مبارک ته وای چې یا رسول الله تاسو خو زه په خېټه باندې وعلم او تاسو قانون دا دی چې عدل پکار دی او انصاف پکار دی او عدل دا دی چې بدل دی واغستې شي زه خو تاسو نه بدل اغستل غواړم. پیغمبر علیہ السلام مبارک و ترا نږدې شو وته وی شابه سي بدل را نه واخله. دا صحابي مبارک وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې زما د خېټه سرګند او کپړه په نه و او ستا په خېټه مبارکه باندې خو کپړه ده کمیس دی اچولې دی نو دا خېټه مبارکه د سرګند کې چې بیا تعالی ز په دې لخت باندې هغه شانتي دب درکمو څنګه اندازې سره تاسو ما ته لخت را رسول چې هغه شانتي زمو کوم اله با بدل خلاص. تاسو سوچو کوي په دغه موقع د دواړو جهانو سردار مبارک د خپل خېټه مبارک نه هغه کپړه لري کا او د صحابي ته خېټه مبارکه سرګند کا چې شابه بدل را نه واخله. دا صحابي مبارک حضرت صواد انصاری رضی الله عنه د چې پیغمبر علیہ السلام مبارک خېټه مبارک ولیدا بس په خپلولو باندې را شروع کا او د پیغمبر علیہ السلام خېټه مبارک خپلې او بزان ور سره مګی داسې ځان ور سره لګی او بیا وای چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خو د جهاد میدان ته راغلیو مونږ د کفار مقابله ته راغلیو او جهاد او مقابله او په تور باندې مخامخ یو بل سره جنگیدل دي کې خو خامخا کپاره لوزي او خلک پکې مړ کیږي نو زما دا خواهشو دا مې ارمانو چې لږ سات پس به د دنیا نظم نو چې زه په دې آخري وخت کې د دواړو جهانو د سردار مبارک د بدن مبارک سره خپل بدن ولګم صرف په دغه غرض مې دا مطالبه کړې ده باقي کې په دې مطالبه کې ما نه څه غلطي شوې زه د هغې معافي غواړم او دا مې دې دپاره کړي چې دغه یو ارمان مې پړه چې دا پوره شي او ستاسو دا خېټه مبارک او بدن مبارک دا زه ښکل کړم او خپل بدن ستاسو د بدن سره ولګم. یو صحابي مبارک دی پیغمبر علیہ السلام مبارک ته چا په تحفه کې مزیدار صادر ورته راوړو پیغمبر علیہ السلام مبارک ته به صحابه مبارکي ورکوي به ډېر خوشحاله شو. هغه صحابي مبارک ورته وایي چې دا خو ستاسو په بدن باندې ډېر خوند کوي ډېر د دواړو جهانو سردار مبارک محبوب دو جهان صلی الله علیه وسلم محبوب رب العالمین هغه خایس او دغه کمال او جمال دغه څوک اندازه لګول شي نو هر شی چې هغه سره به نسبت پیدا شو بس هغه هم خشته شو صادر تم خایس ملاو شو ځکه چې د دواړو جهانو د سردار مبارک په وګو باندې رالو نو صادر هم خشته ښکارېدو. بیا نو یو صحابي ورته وایي دا صادر مال راک نور ملګري خفه شو چې ګوره دا صادر د پیغمبر علیه السلام څومره خوښو او څومره خوشحاله شو چې په سر یې کو او څومره ورسره خوند کولو او ګوره دی راغو او ورته وی یا رسول الله دا صادر دې ما ته راکه. نو پیغمبر علیه السلام خو بیا سوال والا واپس کولو نه هغه مبارک خدا سي سخی دی وی لولا التشهد کان لاؤه نعم وی که تشهد نه وي نو د پیغمبر علیه السلام په جبه به اړو د الله دا ټکي اړو راغلی نو هر وخت به نعم نعمو خو بس تشهد کې اشهد ان لا اله الا الله راغلی دی دی وجه نه هغې مبارک د الله دا ټکي استعمال کړي کنی نو د هغې په دربار کې خو بس لا ټکي نو بس چې چا به څه غوښته ملاوېده ورته. دا صحابي مبارک صادر غواړي ورته ملاویږي نور ملګري خفه شي چې ګوره داسې کار هم څوک کوي دا خو د پیغمبر علیه السلام خوښو ډېر خشته او خوند ورسره څومره کوي. هغه صحابي مبارک هغه ورته وایي دا زما خواهش پیدا شو چې د دنیا ژوند ډېر لږ ژوند دی زمونږ جهادونو سره کار دی هر وخت په جهاد کې مشغول یو لمحه په هغې باندې اعتبار نشته چې مونږ ژوندي څومره پاتې کېږو نه پاتې کېږو. د دواړو جهانو سردار مبارک بدن سره چې کوم صادر ولګېدو زما زړه کې دا تمنا پیدا شو چې ما ته کفن هم دغسې پکار دی داسې کپړه راته پکار ده چې د دواړو جهانو د سردار مبارک د بدن مبارک سره لګېدلی وي. بس دا خواهش مې پیدا شو صرف په دغه وجه باندې ما دا مطالبه وکړه چې ستاسو د بدن سره لګېدلې صادر او کپړه
هغه زما د پاره کفن شي. دا محبت دی د چا؟ د صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره. صحابه کرام مبارکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه وګدو واقعات دی مختصر درته ویم. دو چته کور دی او د پیغمبر علیه السلام مبارک د پاره سونو کاله مخکې جوړ شوی دی د توبه بادشاہ د طرفنا. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه پکې اوسېږي. پیغمبر علیه السلام مبارک لاندې چت کې دی. د صحابي دا خواهش ته چې پیغمبر علیه السلام د بره چت کې وي، خو بیا دا خبر وشو چې لاندې دی مبارک اوسېږي نو لږ تګ راتګ به ورته اساني، او چې بره خیږي او کوزېږي نو بیا به ورته ګرانه. نو دا صحابي بره کمره کې اوسېدو. لاندې پیغمبر علیه السلام مبارک اوسېږي په هغه کور کې. چتونه خدا سي پاخه چتونه نو کچه چتونه بو لختې به د کجورو. دې صحابي مبارک بره چت کې یو منګي د اوبو مات شو. هغه اوبو په هغه فرش باندې په هغه چت باندې خورې شو. ظاهره ده چې هغه بیا لاندې را بيدي. نو دې سره صرف یو تولې و دې صحابه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سره هغه تولې زر په هغه اوبو باندې کې خو چې دا اوبو اسنه لاندې وساسي او پیغمبر علیه السلام مبارک تبا تکلیف ملوش. نو دا خزه او خاوند دواړه ټول شپه هم په دغه باندې دی تیر کا چې یو ساس کې اوبو زمونږ نه لاندې لاړې نشي چې د دواړو جهانو سردار مبارک تکلیف باندې نشي. داسې محبت دی. او هغه یخ شپه د شپې هغه ټول وختونه هغه د خزه او د خاوند دی هم دغسې په ویښه باندې تیر کا. دا محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره. او محبت علامت سره اتباع د سنتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ځکه د دوه جهانو سردار مبارک فرمایي من احیا سنتی، هغه څوک چې هغه زما سنت ژوندي کو فقد احبنی، نو یقینا د ما سره محبت وکړو. اوس مونږ وایو محبت کوو د پیغمبر علیه السلام سره، نو د محبت د پاره څه پکار دي؟ تابعداري پکار ده. نو من احیا سنتی، هغه څوک چې هغه زما سنت ژوندي کو فقد احبنی، نو یقینا د ما سره محبت وکړو. د محبت اظهار دا دی چې د پیغمبر علیه السلام د سنتو تابعداري وشي. او ورپسې فرمایي چې من احبنی، او هغه څوک چې هغه ما سره محبت وکړو کان معي فی الجنه، دا کس به ما سره په جنت کې. چا چې را سره محبت وکړو په جنت کې به ما سره. او محبت والا کم دی چې چا سنت ژوندي کړه د پیغمبر علیه السلام مبارک. بس دا یو قاعده او یو قانون مونږ ته ملو شو چې دواړو جهانو سردار مبارک سره محبت دا دی چې داغه سنت دی ژوندي کړي شي. داغه مبارک چې څه خوخو هغه سره د مینه وشي، داغه چې سنو خوخ هغه سره د مینه بند شي. د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت سره محبت پکار دی. حضرت اسامه رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د آزاد کړي غلام زوی دی اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما. داغه بارک پیغمبر علیه السلام فرمای من احبنی فلیحب اسامه، د چا چې ما سره مینه نو اسامه سره د محبت کوي. ما سره چې څوک مینه کوي نو اسامه سره د محبت کوي. دغه صحابي مبارک اسامه رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام مبارک او فرمایل چې د سره بیا محبت کوي چې د چا ما سره مینه. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې د خپل زوینه زیاته حصہ اسامه رضی الله تعالی عنہ ته ورکا. زوی صحابي دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما. هغه لګه غونتی ګیله وکا خپل پلار ته وای چې اسامه خو زمانه زیاتو جهادونو کې نه دی شریک شوی او نورم داسې کارکردګي زما او د په منځ کې ډېر زیات فرق خو پکې نشته. نو هغه وظیفه چې کوم مقرریږي هغه کې په ما باندې اسامه ته ترجیح ملاويږي. حضرت عمر رضی الله عنه څومره لوی صحابي دی او دویم خلیفہ راشد دی، لوی مقام دی او هغه مبارک عاجزی کوي، تواضع کوي. خپل زوی ته وایي
ابن عمر عبدالله ته خبر نه اسامه سوق دی اسامه هغه سوق دی چې د پلار سره د دوالو جهانو سردار مبارک محبت کړي دی وې د پلار ستا د پلار نه غوړه دی او د ستا نه غوړه دی خیر دی چې د مونږه زیاته وظیفه مقرر کړه یو بیبي مبارکه د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها حسن و جمال وته الله تعالی ورکړو کمال وته الله تعالی ورکړو قسم قسم خلق براتله او د رشته طلب به کولو یاره خوش نصیب سړی به چې فاطمه بنت قیس به وته غاړه کیدی او واده به ورسره وشي دا دومره د کمال او د جمال خاوند ده او د نکاح پیغام وته خلق لیږي او هغه خلق چې دینو جوابي کوي غاړه وته نه کیدی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډیر مالدار صحابي دی عشره او مبشره کې دی په ژوند چې وته جنت زیره ملو شوی هغه مبارک وته د نکاح پیغام ولېګلو حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه هغه وته پیغام لېګلو په یو وخت کې فاطمه بنت قیس رضی الله عنها هغه چې وکړل چې اسامه زما په امیدوارانو کې دی زما خواهش کړی دی هغه ما ته خدای رب لوی سردارانو رشتې را لېګلې دي خو هغه ټول رشتې زپا محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربانو ما پیغمبر علیہ السلام فرمایلی چې ما سره د چا محبتي نو هغه د اسامه سره محبت کوي نو زم د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت سره محبت کوم او یو سردار تم غاړه نه کېدم زب نکاح کوم د اسامه سره فاطمه بنت قیس ګوره زنانه خپل خواهشات هغه قربان کړی دی پچا د دوالو جهانو د سردار مبارک په محبت باندې حضرت انس رضی الله تعالی عنه هغه مبارک وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره ناستو مروټه تا پیغمبر علیہ السلام مبارک په لوخي کې د کدو دا ټوکړې چې دنه د پکې داسې راټولولې او په ډیره مینه باندې خوړې هغه ورشو او دا رشو په ټولو خوراکونو کې د هر سنه زیات می کدو سره محبت دی ځکه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملي دل دی چې په ډیره مینه باندې به کدو خوړو نو کدو سره محبت شروع اوس اهل محبت کدو ته کدو شریف وایي ځکه چې دا عام غذا نشوه دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک محبوب غذا شوه نو اوس د مسلمان محبت دا دی چې دی به د کدو شریف سره محبت کوي چې د پیغمبر علیه السلام محبت دی به زمونږ ور سره محبت دی د یو عالم په مخ کې یو زوی زما خو کدو نه خوښ پلار ورته وی چې په سترګو دې بیا ونه وینم چې کومه پورې ز ژوندیم چې دې کور کې قدم کې نه دی ازوی د کور وشړلو وې زویم چې د دوالو جهانو د سردار مبارک کدو خوخو او وې ته زما کدو نه خوښ وې ته دې کور ته بیا رانش خپل زوی د کور وشړل کومه پورې ز ژوندیم زما په سترګو باندې بیا ونه لګي دې ته ویل شي محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس خو کزوی یو مطالبه کی یا یو خزه مطالبه کی یا یو لور مطالبه د پلار نو کی او هغه مطالبه د شریعت نه خلافي نو پلار دا جرأت نه کوي چې لوري یا زویا یا خزه دا ستاج کوم فرمایش دی دا د دوالو جهانو د سردار مبارک د تعلیماتو نه خلاف دی زه دا رشته قربانول شم خو د پیغمبر علیه السلام مبارک د تعلیماتو خلاف ورزي نشم کوله دا جرأت به څومره کم خلکو کیوي اوس که زوی مطالبه کوي پلار منی کاغه د شریعت خلاف یو منی لور مطالبه کوي خزه مطالبه کوي معلومه ده شو چې د لور محبت او د خزه محبت او د زوی محبت ډیر دی او د پیغمبر علیه السلام سره هغه محبت څه دی هغه بیا برای نام پاتې شو ځکه چې مونږ وایو محبت پیغمبر علیه السلام سره د هر څه زیات پکار دی او دا د دوالو جهانو د سردار مبارک قول مبارک دی چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تاسو کې یو کس هغه پورې کامل مؤمن کې دی نشي کومه پورې چې زاغه ته د خپل ځان نه د مور او پلار نه او د هر چا نه زیات محبوب شوی نیمه نو چې د دوالو جهانو سردار مبارک د هر چا نه زیات شي اله د ایمان کاملېږي او اله د محبت د دعوا دا بیا رښتونی وي نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره محبت
دا روح ایمان دی بالکل دا زمونږ د دې طاعات او د دې عبادت او د دې اسلام د دې بالکل روح دی او سیدا کدا عبادت زمونږ ژوند کیږي نو په دې محبت باندې بچوند کیږي او که محبت دی وته نو بس بیا هغه داسې لاش دی چې جان پکې نشته دی او سا پکې نشته دی نو مونږ او تاسو ته پکار دا دی چې دا محافل او مجالس دا داسې یو رواجي غونډه مجلس نه ګڼو چې بس میلاد شریف مو کو او بس صادر په غواچو کیسه ختم شوه نه دا د دې لپاره چې مونږ په خپل ژوند باندې نظر واچو چې زمونږ د روزمره ژوندۍ دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د تعلیمات سره برابر ده او کنه ده زمونږ په دې ژوند کې کوم خبره داسې دي چې هغه د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو نه خلاف دي د صحابه مبارکانو د تابعین او زندگی هغه مونږ ځان تر مخ کیکو چې ګوره دغه انسانانو هغه څنګه محبت کړي دي او خپل ټول خواهشات د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې قربان کړي دي نو مونږ ته دغه احساس وکړ او دغه غرض اصلي دی او دغه هغه بنیادی مقصد دی دا قسمه محافل او دا قسمه مجالسو دا الله تعالی نه سوال کو هر وخت دا دعا پکار ده چې پروردگار د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زمونږ رښتونه محبت نصیب کړي او کامله تابعداري منصیب کړي او زمونږ په دې ژوند کې په عقایدو کې په اعمالو کې په معاملاتو کې چې کوم خبره او کوم کارونه داسې دي چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه خلاف دي خدای هغه نه مونږ وساتي هغه زموږ د ژوند لری کې او چې کوم کارونه باندې الله تعالی خوشاليږي داغه حبیب صلی الله علیه وسلم په خوشاليږي پروردگار په خپل فضل هغه زموږ نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين درود شريف تولواي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه په عاجزۍ باندې دعا وکړئ چې پروردګار زموږ او ستاسو ټولو خپل رضا نصیب کړي یا الله زموږ دلته د حاضرین د خپل رضا لپاره وګرځئ یا الله زموږ حسن نیت نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم محبت او اتباع نصیب کړي یا الله چې څومره عقاید او اعمال او معاملات زمونږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو سره برابر دي پاغي مو استقامت نصیب کړي کوم چې د هغه مبارک تعلیماتو نه خلاف دي هغه زمونږ د ژوند لري کې یا الله د خپل رضا د کارونو توفیق مونږ ته نصیب کړي د دوالو جهانو د سردار مبارک سره کامل محبت زمونږ نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سنت سره عمل محبت زمونږ نصیب کړي یا الله د غید محبت سره محبت زمونږ نصیب کړي یا الله د غید صحابه سره محبت زمونږ نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د اهل بیت سره محبت زمونږ نصیب کړي یا الله د دې حق دین د عاشقانو سره زمونږ محبت نصیب کړي یا الله د دې حق دین د خادمانو سره زمونږ محبت نصیب کړي یا الله د دې حق دین د جهاد د لپاره چې څومره قرباني خلق ورکړي دي ورکي هغه ټول مجاهدین سره زمونږ محبت نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مبارک وطن سره زمونږ محبت نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مبارک وطن بار بار د ادب سره حاضری زمونږ نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت زمونږ نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د مبارک جنډې لواء الحمد لاندې مونږ ټول د خپل مشرانو کشرانو دوستانو عزیزانو سره راجمع کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په مبارک لاس او عبد حوض کوثر زمونږ نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د حق دین سره محبت زمونږ نصیب کړي یا الله زمونږ د ټولو دا کارونه د خپل رضا د پاره وګرځي څومره ګناهونه غلطیان شوي دي پروردګار د هغه مونږ ته معافي وکړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک
دا مبارکه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله په دې باندې زمونږ د ټولو استقامت نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.